تاسو یوازې نه موږ ټول در سره یو نو تاسو ته د الله توفیق درکړي او دم تاسو نه ډېره زیاته مننه چې هر څومره د کمرې په مخه تاسو خوشحاله خبرې کوئ دا موږ در سره خوشحاله کېږو موږ په شانتې په ملینا خلک در سره خوشحاله کېږي ځکه چې موږ په دې پېښه باندې ډېر ودرېدو زه په دوبۍ کې وم چې خبر شوم د دې پېښې نه خبر شوم نو انجینر صاحب سره ما زنګ وویل چې هر څنګه یې زه راځم بیا د دې ماشوم خبره مې چې واورېدې دی خو زما زړه یې بیخي راته نو ماشاءالله دغه دی اوس خاندي و شکر ماشاءالله الله د نیک سالۍ لوی کړي تا ته به زه ټول شیان در کوم د ټولو محترمو مشرانو راغلو مېلمنو خاصتا ملي اتل رحمان الله ګربوس او د خان صاحب معاون صاحب د ټولو په اجازه او په دغه کورنۍ باندې چې تقریبا 18 کسان په شهادت رسیدلي تقریبا تر 4-5 کسانه پورې نن پورې جسدونه نادره کړي او شپږ 7 کسان ټپیان دي شفاخانه کې قرار لري واقعا ډېر دردونکي دي په دې باندې ټول افغانان خفه دي موږ ډېر خفه یو دوی سره په دې غم کې موږ شریک یو مننه کوم د خپل د ولس نه مننه کوم د ټول ننګرهار مشرقي د ټول افغانانو نه چې دوی په هر حالاتو کې ورور سره غم راضي کړي دي دلته راغلي دي غم شریکي کړي دي دوی کې سهم اخیستې دوی کې برخه اخیستې ده او دوی ورور سره څنګ په څنګ ولاړ دي او موږ هم په دې درد کې په دې غم کې دوی سره ځان شریک بولو مننه کوم د خپل د ملي اتل ستور رحمان الله ګربوس حاجي صاحب نور بلمانه چې د کابل له دوی سره راغلي دي فاتحې ته او تسلیت ته او څه نقدي مرستې چې کړي دي او د دې ماشوم وراره ګل په خاطر بایسکل د مکتب لپاره څه قرطاسي او د کرکټ لپاره او سامان آلات دوی ته تحفه او ګفت وړاندې کړي دي دې ته راوړي دي الله دې ته حاجر ورکړي الله دې ته په وس کې ورکړي د دې د کور وطني دینه مننه کو د ملګری مننه کو واقعا خپایو سره په دې درد کې ځان موږ دې سره ځان شریک بولو دا چې په هندستان کې میچونه کې مصروف او دوبۍ ته رالل دا خبره ما سره شریکه کړله چې څنګه وکړور او ما ورته ویل چې مننه کور د ودان واقعا ستا همیش نه یوازې خو سره نه یوازې پکتیا سره نه یوازې کابل سره بلکې ټول افغانانو سره تا کړي دي او تا نه مننه کوو چې ته په دې سختو شرایطو کې وخت کم ده او ته راځې کابل ته پرون 11 بجې د کابل په ریپورټ کې کته سوي دي او خپل خوب پوره کړی د خپل ملګری سره خپل نور سنگر سره او دوی راغلي ننګرهار ته افطاری د مونږ سره او دا غینه روسته په دې تیاره کې دلته راغلي دي نمیل عطلنا چې وخت هم لري مصروف هم دي او د تیاره کې دلته راغلل امکان لري په دې شپه کې بیرته کابل ته لاړ شي الله رب العالمین دې دا دنیا واغه دنیا خسته کی لکه ماشوم وراره ګل د تعلیم نه تر تحصیل پورې زما مسؤلیت وغاړه